قرآن پاک تاسو واورید الف نواخلا یې بوري الف لام میم نواخلا من الجنة والناس دا ټول قرآن پاک تاسو واورید الحمدلله. څنګه چې دا قرآن پاک واورید نو دې سره سره زما عزتمندو اوس موږ دا پکار دادي چې موږ قرآن پاک باندې عمل اختیار کړو. الفاظ لحاظ سره ماشاءالله موږ واورید لیکن قرآن پاک موږ ته وایي او قرآن پاک کې څه هدایت دي. نو د دې نه مدد تاسو ته چند خبرې دا به پیش کما. نور دا سمندر دی قلندر د دې احاطه نشي کولی. ایک سمندر 30 جزیرے بکرے ان میں موتی ہیرے جو بھی ان کی سیر کو جائے مفت میں ہیرے موتی پائے. ټول وای سبحان الله. نو سبا تاسو وای سبا موږ وایو کار بچلېږي. بعض وخت سړی وزن نشي چتولی نو مرګري یو بل سره مدد کوي او تاسو به سره هم ویخیای نو ان شاء الله اجر ثواب چې کوم دی دا به ملاويږي. نو زما یتمندو قرآن پاک د دې مونږه یو عالم د دې بیان نشي کولی. دې کې چې سدي نو دا د انسان د وس نه بار دی ولې چې د الله کلام دی. هر چا لپاره په دې کې هدایات دا موجود دي. نو قیامت پورې زما یتمندو تاسو ګورئ تاسو له خار طرف ته وزما خار دی الته اشاری لګېدلی سره بتای لګېدلی ډېرول چې کوم دی دا روان دی لیکن مخکې بتای سری بلیږي نو ډېرول ته اشاره دا ورکړه چې تا خپل گاډی سټاپ کا که مخې ته لاړې نو جیل کې به ولاړې او په سرو سترګو بجاړې. نو تاسو وګورئ ډېرول چې دی هغه څومره د هغې پابند دی. نو چې کله سری بتای بلیږي نو هغه مخې ته گاډی نه بوځي څو پورې چې هغه شنې بلې شین دي. دغه شان له زما یتمندو قرآن پاک کې هم بتای دا بلیږي. د قرآن پاک بتای که ته ګورې نو ته زما رورې 15 سپاره کا کلاو نو تا د بشي ملاو. وګوره الله تعالی څه فرمایي. سورت نوم دی سورت بنی اسرائیل لخوا. الله تعالی فرمایي څه فرمایي سورت بنی اسرائیل ولا تجعل يدك مغلولة سره بتای بلیږي. قرآن پاک کې چې چرته لفظ لا راغی نو اشاره یې راکړه چې مخې ته مزه ولا تجعل او متړه يدك خپل لاس مغلولتن تړلې شوی الی عنقک سټ سره. دا اشاره دې ته ورکړه چې یعنی ډیر زیات بخیل م جوړېږي. نو انسان کې بعد د بخل والا ماده بنېږي. انسان کې بعد د بخل والا ماده بنې دی بس کوي دی بس سخی ویخه. انسانانو کې غوره انسان هغه دی چې هغه سخی دی او ساورو کې هغه ساورې غوره دی چې هغه خسی دی. یعنی پوښلې بهترین ساورې کوم یو دی قرباني روانه ده. بهترین ساورې هغه د ذمہدار د تاسو کا چې هغه خسی او انسانانو کې غوره انسان کوم یو دی چې هغه سخی ویخه. سخی دی خدای دوست دی. رحمان بابا وی ولو کان فاسقا بخیل دی خدای دشمن دی ولو کان زاهدا ولا تجعل متڑا یدک خلاص مغلولتن ستسرا ولا تبسطها او مکلاو پریدا چې دا خلاص بالکل کلاو پریدي ښه یعنی دغه انداز سره ته په مخه خرچ کوي. فتقدا کی ونی ملوم محصورا ملامت کړي شوی ستړي شوی. یعنی دا قرآن پاک بتایلی دا بلیږي نو قرآن پاک متدا خیغه چې تاسو سو کوي یعنی قرآن پاک واورید اوس انسان کې بعد دا صفاتونه پیدا کی عملی طور سره. اوس موږ دا قرآن پاک موږ قاری صاحب نه واورید خوا خان دا سره خوا سره لیکن که اوس موږ قرآن پاک باندې موږ عمل نه اختیارو نو زموږ اوریدل چې کوم دی موږ لپاره فایده نه راکړي. نو اوس به موږ همیش لپاره دا قرآن پاک بتایلیغه. بل بتای کوم یو دا سورت نوم دی سورت لقمان سبارکت ګورې نو یو اشتمرا لا تشرک بالله شرک مکوا الله تعالی سره ان الشرک لظلم عظیم یقینا شرک ډېر لوی ظلم دی. شرک ډېر لوی ظلم دی. دا وګوره دا ټوپای د دې مقام د سر دی. اوس که څوک اخبوت اچي نو دا خر دی ولې چې د دې مقام چې کوم دی دا اوچت دی. اگر که د دې مقام دا کم دی لیکن د دې مقام دا اوچت دی او تاسو وګورئ پیزار دی پیزار دا غسته دی په بازار هغه ډېر قیمتي دی لیکن د هغې مقام دی لاندې اخبیري او د دې مقام چې کوم دی دا اوچت دی. نو قرآن پاک باندې اوس ته پوه شي چې د هر چا خپل مقام دی. سورت نوم دی سورت لقمان. لقمان بزان پوه کوي
لا تشرک بالله. آیات نمبر 13. قرآن خبر نشی تعالی را سو فرمائی ان الشرک لا تشرک بالله بتای بلیږي ښا یا بنیا نو تم پلاری خپل زوی ته وایا ښا هر ګناه نه منې کوا خو ګناهونو کې غټ ګناه کم یو دی شرک دی نو دا بتای دلته بلیږي لا تشرک بالله شرک مکوا الله سره ان الشرک لظلم عظیم یار چې خپل مقام دی واغې نه چې کته کای نو دا زیاتې دی اوس یو سړی داسې دی چې هغه یعنی پیغمبران دي یا اولیاء کرام دي یا نور دي هغه له دا درجه ورکوي دا درجه ورکوي یو پیر صاحب دې ماو کته هغه باز خلکو هغه مریدانو چې کوم دي هغه بوبو منو چت کړ دی خدا سي بارا او دارنګي کپڑے مپړې نشته دی خانن غا پیر ښا بالکل دغه شان لدی او دغه شان لباس دی ښا نو مریدان ته ته څنګه بیا غي عزت کوي حاکم درجه ته رسول دی لباس نه جګه دا میچا دې راخلاص کړي نو ټول لاندې کسان لیکن هغه ما شیخان دی هغه کته لاسونه دی ول دی وردا ځخه هغه میچازي چې کوم دی هغه سکی او با چې کوم دی هغه ځامن دی دا چې قران نه لري وي نو دی هغه بیا دا حال وی دا شکر ادا کوي چې موږ دا چې علاقې کې پاتې کیږو دا چې ځای کې پاتې کیږو چې دین دا سلک ډیر خبري وکړه کچر ته قران نه دین نه نو واقعي مغول نه مم لري کا اکشته نه کاف لري کا نو تا ته ریزلټ پته لګي چې هغه نه شیشه بیا جوړیږي نو دا قران پاک دا سواره ده ماشاءالله اوس د قران پاک چې کوم مصری بتای بلیږي هغه واورخه لا تشرک بالله یا بنیا اے بچیا لا تشرک بالله شرک مکوا الله سره ان الشرک لظلم عظیم ستا بچی دی چې شاګرد دی دوم ستا بچی دی دارنګ خپل بچی دی ستا عام معنی والے بچی دی نو دا ټول شاګردان دي دته با یعنی سګای د دې خبري تعلیم چې کوم دی دا به ورکای او که چا شرک اختیار کو نو دیاغه یعنی نتیجه به صحیح ښه دیاغه نتیجه به صحیح نو سورۃ نوم دی سورۃ حج دیغه سورۃ حج وګورغه ومن یشرک بالله چا چې شرک اختیار کو الله تعالی سره فکأنما خر من السماء گویا چې دی ارتاو شو د اسمان بلندینا ټول نو چت مقام چې کوم دی دا اسمان دیغه اسمان نه یو انسان ارتاو شو او په لارې منی مارغانو چې کوم دی دیو خړغه مارغانو یعنی کوم هغه مارغان چې کوم مردار خور مارغان دي هغه دی و تختاو او تهوی به الريح في مكان سحيق آیات نمبر 13 دل داغه الټه آیات نمبر 31 13 چې الټه کی نو دی هغه نه 31 جوړیږي دا وګوره نو دې بس شي یعنی دې یو لری زیتا دا ورځو نو شرک دومره لوی بلاله یعنی عقیده توحید د الله تعالی یووالی چاته حاصل شو نو دې داسې دی لکه اسمان کې کیږي ورا او چې کله دی هغه نه کد اسمان کې نور دی او دارنګ سپوږمۍ را نو دارنګ یعنی مسلمان لپاره اوچت چې کوم دی قران دی او دارنګ حدیث دی او بیا ستوري دي نو صحابه کرام الله رضا او چې کله دی هغه نه ارتاو شکدا یعنی غلط پیرانو په ذریعہ منی دارنګ خواهشاتو منی ناغو به تباہ کی عقیده ولا تباہ برباد کی دغه شان لچکم دی داسې لري کډې ته به ورځي چې همیش لپاره ذلت کې بيغه همیش لپاره نو د شرک نه ځان بچکول او توحید اختیارول لیغه نو د مېت بوندو یو لایټ هغه کم یو دی چې هغه شرک یعنی د الله تعالی حق هغه به مخلوق ته نه ورکایغه نو دا یو بل افضل ته بلیغه سورۃ نوم دی سورۃ لقمان او دا سورۃ نوم دی سورۃ اسراء یا سورۃ بنی اسرائیل بل کومه بتای دا چې هغه بلیغه وګور الله تعالی څه فرمای لا تقل لهما اف اولاد دویغه از د مخکې آیات کې وی چې پلار څه ذمہواری ده یا بنیا دلته وګوره د دې څه ذمہواری ده زیته څه حکم دیغه لا تقل لهما مویا بتای بلیغه لفظ لا سرا یعنی دا سری بتای بلیغه آیات نمبر 23 ته لا تقل لهما مویا مورب لارتا افن خبره دی ناراضګي ولا خبره مکوا ولا تنهرهما مورب لار لپاره رټمو نو دا هر بچی لپاره پکار دی هر بچی لپاره دا ذمہواری ده چې دا نوې نسب ویو وقل لهما قولا کریما خبره دی عزت والا خبره دا ورته کوا واخفض لهما جناح الذل من الرحمه خپل څنګه هغه خوارګه د رحمت څنګه چې کوم دی جانور چې کوم دی تاسو ګورئ غټه پرنده دا هغه خپل بچي هغه پټ کی د رحمت یعنی هغه څنګه باغې منی خوارګي نو داسې مور ابلا سره خصلو کې اختیار کا لیکن مور ابلا لپاره دوا دا جاری صدا
آیات نمبر 24 ته ټول لپاره گفت اور تحفه دوا ځان له یاد کړئ مونږ ټول چې کوم دي زموږ والدین شته نو مونږ مور خپل لپاره دا دعا غواړو رب ارحمهما یا الله رحم کی زما مور خپل باندې کما رب بیانی صغیرا لکه څنګه چې ما باندې وړي کوالی باندې رحم کړ دې نو دا چې دعا به مونږه مور خپل غواړو ان شاء الله دعا سره له یاد ده او مزید چې کوم دي مونږه نور ته کور د ځان سره دا توغه وسو او نور ته هم یاد کوخه دارنګي د قران پاک بلکم حکم دی چې قران پاک مونږ لا منی کوي دا غینا سری بتای د قران پاک هغه کمی دی قران پاک د ګورغه لا تبذر تبذیرا خپل مال چې کوم دی فضل مغړاوا فضل مال چې کوم دی بیجا خپل مال دا مغړاوا ولی کچا وړاو کو ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین دارون دی د شیطانانو شیطان چې کوم دی اوس کته یو سړی ته وایي چې ته د شیطان ضرور هغه څومره خپګي لیکن قران پاک ورته دا ویل چې دا اخوان الشیاطین دی د شیطان رور دی ښا دا ولې چې شیطان په دې باندې خوشحاليږي نو موږ چې وایو وګوره فلانه دی منظری زوی دی هغه څومره خوشاله شي یو سړی ته وایي ته د منظری زوی نو هغه بنته نو دا اصل کې هغه د منظری زوی نه خو بادرای طرف ته اشاره ده چې دې دومره بہادر دی او دارنګي یو کلی کې یو زنانه و د هغې نوم و جنګ ببره څه نوم و جنګ ببره هغې به جنګ کو جنګ معمولي خبرې منې جنګ بار سړی جنګ کوي او بل سړی دی وي تنګ نو د هغې نوم هغې سره هغه مشهور شي نو دارنګې شیطان چې کوم دی دی باندې خوشحالېږي شیطان څه باندې خوشحالېږي چې مال بیجا وړاو شي بیجا وړاو شي د دې وجې نه دته څه وي د شیطان رور هغه ورته ووي نو قرآن پاک دا مونږ لا منې کوي دارنګې بل کوم حکم دی کہ اللہ تعالیٰ منی کئی آیات نمبر 31 سورت بنی اسرائیل لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق قرآن دا اس ذکر خیمہ کہ قرآن لستل داؤم ثواب دے قرآن تا قتل داؤم ثواب دے لا تقتلوا موجنی اولادکم اخفل اولاد خشیت املاق یرید لگینا لگی دا یرینا اخفل اولاد دا موجنی زمان جاہلیت کی با بچی دا بائی وجل اس دے دور کی ہم دے حکمت طرفنا بچے دو ہی اچھے اس ہم دا اعلان دیکھا نمونگو تو عقیدے کے ہیں کچے قرآن سنوں گے بن جائیں گے سچے لا تقتلوا موجنی اولادکم خشیت املاق اولاد یرید لگینا او یو قسم لوجل اغا روحانی دیخوا روحانی دادی چاخبل بچو تا سڑے دین نخی بچے دا قشان لویگی پا مخ لویشی لیکن آغا دی دین نا آگا نشی نو دا اصل کی روحانی وجل لی دا دی آگے نا زیاد خطرناک دی ولی چې هغه پورا هغه علاقې منې یا هغه د علاقې مشر دی یا ممبر دی یا چورمین دی یا ملک دی چودري دی یا صدر دی وزیر اعظم دی نو دا دغه نه جوړېږي دا څومره چې دغه واړی سبا لپاره زاړه او دغه شان دی بیا د دین نه ماړه نو تاسو ګویا چې زمیندار سره سخوټې دی وړکې د غوی بچې دی سخوټې نو د هغې کوشش دا کوي چې هغه شي جوتي او د هغې نه جوړ شي موتي نو کله تاسو ګورئ چې هغه لا جغ باندې تړلی شوی دی او دارنګې اخور منی دی هغه باندې جګ دی کله چې میدان ته وځي د هغې نه موتی او د هغې نه جوړ شي بیا توتی نو څومره هغه طاقت وي لیکن که دغه شان له پاتې شي هغه لوی شي نو د هغه نه انډر غوی جوړ شي جوړ شي انډر او لښکر ارمۍ کلمې بدل وختلي سم کوټې نه جوړی کنډر دا ولې دا د هغه تربیت نشغه تربیت د هغه نشي دغه شان لا نو انسان د هغې نه زیات خطرناک دی هغه ساورې دومره خطرناک نه دی چې انسان روحاني تربیت نشو هغه لوی شو دغه شان لا دا تاسو ګورئ دې محفل کې څومره قاریان حضرات څومره علما دي دومره مهنت وشي نو مهنت چې کوم دغه باندې وشي هغه نه قیمتي جوړ شي اسلام آباد دی وګوره لكل شيء قلب وقلب الپاکستاني الاسلام آباد د هر شي یو زړه پاکستان زړه اسلام آباد دی اسلام آباد کې تاسو ګورئ زموږ د دې علاقې قاریان صاحبان د دې غرونو هغه التزی قرآن پاک مخکې چې کوم دی ولاړ دی قرآن پاک اورېږه دا څه دی وجه نه هغه باندې مهنت شو د دې قرآن دی وجه نه هغه دومره مخې ته لاړل شاید غټ خلک چې کوم دی هغه ولاړ دی شاید غټ خلک انسان سره اصل کې د دې قرآن دی وجه نه انسان مخې ته لاړ شي د قرآن پاک نه نو انسان چې کوم دی د دې هیڅ قیمت نشته تاسو ګورئ یو بوتل دی بوتل هغې کې بګي خوشبو ده نو هغه بوتل قیمتي دی څه دی وجه نه د خوشبو دی وجه نه بوتل د دې ځای او کوتل نو دا دی یو بوتل انسان مثال دی یو بوتل دی خو دې کې پکې دا خوشبو تا واچوله خوشبو شي دی قرآن پاک دی نو د هغې د وجه نه دی قیمتي شو
او کدا خوشبو نه نو بیا د انسان اس قسم لا قیمت وغیرہ دا نشته ریغه نو روحانی هم وجلیغه الله فرمایي چې دا کار تاسو مې اختیار وای دارنګي بل کوم حکم دی لا تقربوا الزنا من دیکھیږي بدکارای دا انه کان فاحشا یقینا دا دی حیدا وساء سبیلا بدل اردا بل کوم حکم دی چې الله تعالی داغینا من فرمایل لغه ولا تقتلوا النفس التي موجنا نفسها حرم الله جل تعالی حرام کړی دی یو انسان لا وجنه مغه موجنا کدا یو انسان مړ کو نو دیاغي سزا چې کوم دی بیا ځان نظر صبر کا نه دیتا بیا سو پریدی نه کا سورۃ نوم دی سورۃ النساء بل دغه نه مو کاغه سا وګورا سورۃ النساء الله تعالی څه فرمایي کدا بل چانا ساوخ نو بیا به څه کوي بیا خپل ځان نه زړه صبر کا ځان نه بیا زړه صبر کا ولا تقتلوا انفسکم موجنای خپل ځان چې بل انسان دې مړ کو نو وست ځان نه د ځان نظر صبر کا تا خپل ځان وجهه نو انسانان اصل کې دا یو دیغه او دوی معنی دا ده چې خودکشي مکوه خودکشي دا مې اختیار وا دا نفس چې کوم دی دا تاسو کا امانت دی دا کار مې اختیار وا او که چا یو انسان وجنو دیغه سزا صدا نو سورۃ النساء کې دیغه سزا داوم خیخه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا اليما آیات نمبر 93 سورۃ النساء چاچے انسان وجو فجزاؤه جهنم لاولنے سزا دار دلبا جہنم دے نمبر 2 خالدا فيها دی بھائی دی کی ہمیشہ نمبر 3 وغضب الله عليه دی اللہ غضب بھی بدمندے نمبر 4 ولعنه دی اللہ لعنت بھی بدمندے وعد له عذابا الیما دل بار سختین عذاب تیار شي نو څومره ګران د دې وجنه قران پاک فرمایي چې تاسو بل انسان لا ممر کويغه ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل بیا دی هغه ولی لمغه چې کوم دی یعنی دا پاور ورکړ دی چې بیا به مقابله کې دی وجلش لیکن چونکه نن سبا چې کوم دی دا مرض هغه بیا زیاتیږي هغه سره د دې وجنه دا اختیارات چې کوم دی حاکم وخت دی هغه به دا سزا دا باور کوي یعنی عام انسانان دي دا نه ور کوي او که چرته قاتل له وجل کېږي نو فلا يسرف في القتل بیا دغه غوونه مغوسوي دغه پوزا دغه لاسونه دا مکټ کوي یعنی قتل کې زیاته دا مکوي نو زمایت بوندو اصل کې د خبره خلاصہ نه چور داري چې څنګه سری بلفونه دا بلیږي نو دارنګ قرآن پاک هم دا احکامات دي مونږ ته کومه قرآن پاک واوریدو لیکن اوس مونږه زمایت بوندو د قرآن پاک یعنی تعلیمات باندې عمل مونږه نه اختیارو نو دا به مونږه ډیر زیات نقصان کې راشو لہذا چې کوم انسان کې کومه بیماری ده هغه به څه کوي هغه به ځان نه لري کوي او په دې باندې عمل دا به اختیاري ښه بل کوم حکم دی قرآن پاک دغه کېده ولا تقربوا من نزدیکیږئ مال الیتیم مال د یتیم دا الا بالذي هي احسن چاله نوم دې استاکور کې نسیو شو خسته نوم ولګ دی آسان شارټ نوم احسن نوم ولګیدا احسن معنی ډیر زیات خسته حسن معنی خسته احسن بیا نه زیات خسته خدا ورستا قسمت کې نوم راغی نو څه وګای یعنی د یتیم مال ته منځ دی کېږي مگر کدا سو دې طریقې سره چې داغه مال بڑاو شي او ست تجارت کې خطر طریقې سره هغه ته نږدې کې دی شي نو دا د قران پاک حکم دی ښا دارنګي بلکم حکم دی چې الله تعالی دیغینا منا فرمایلا ولا تخفوا ما ليس لك به علم تاسو ته یو خبرې علم نشته ناغي پسې کېږي مخه هغه پسې مکیږي چې تاسو یو خبره مکمل معلومات نشته دي چاوي ماوي دا سړي خبرې منی عمل مې اختیار وایغه مکمل تاسو ته یو خبرې معلومات وشي هغه بیا مخکې خوروي دا شان له دینی مسله ده نو دینی مسله هم چاته مسله معلومه نه ده لکه چې سړی مسله بیانې قران کې حدیث راغله نو مسله ګډه وډه شلغه د دې وجنه چې یو خبرې صحیح علم نه یا د مخ کې مج پڑھاوي او دارنګ کوم صورت تعالی خراجي نو هغه طریقې سره هغه کوا ولا تخفو مکی گئے ما هغه خبرې پسې لیس لک به علم چې تاسو ته بیا علم نشته ان السما یقینا وغنا والبصر استرګي والفؤاد ازړه كل اولئک کان عنه مسؤولا
د ټولو په باره کې به تاسو نه تپوس کېږي دا خپلې مرضۍ سره دا مې استعمالوئ ښه ولا تمشي فی الارض مرحا ځمکې باندې غرور سره مزای بعض انسان په ځمکې باندې ډېر کوږ رواني ښه غرور سره رواني نو قرآن پاک فرمایي انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا یقینا تاسو د اسمان بلندۍ ته رسېدی نشئ د غرونو بلندۍ ته او ځمکه تاسو تېرولی نشئ څومره دنګ د غرونه دي او کې چې کوم دی یعنی څومره عاجزي پرته ده نو لهذا غرور او تکبر مې اختیاروئ نو قرآن پاک زما عزتمندو مکمل موږ لپاره لا عمل دی موږ به په دې باندې عمل اختیارو چې کومو خبرو نه موږ منې شو نو قرآن پاک خو موږ ظاهري طور سره واورېدو لیکن دې کې چې کوم احکامات چې موږ لپاره چې هغې باندې موږ عمل اختیار کړو د قرآن پاک هر یو حکم دا ډېر زیات خوږ دی لیکن زموږ مثال د هغه انسان دی لکه نابینا کس و هغه چې کوم دی پیدایشه نابینا و نو هغه له چا کیر راړه چې دا کیر چې کوم دی دا وخوره نو هغه طالبان چې کله کیر راوړ دی هغه وله ورکوي دا کیر وخوره هغې دا زما مری کې ونښلي او زه دا نه خورم ښه نو هغه چې دا څنګه شی دی دا تک سپین دی نو هغه سپین غریب هغه څه لیدل دی پیدا شی داسې دی یو دی اعما یو دی اکما اعما هغه چې سترګې ظاهري طور سره رڼا نه اکما دا چې بالکل مور نه پیدا شی داسې انداز سره نو هغوی دا څنګه وي څنګه چې د دریاب کنارې ته هیلی دي سپینې دي داسې انداز سره دي نو هغوی دا څنګه دي نو هغه خپل لاس داسې کښه او دارنګې هغه کس ته هغه حافظ ته هغه پیر صاحب ته ووایي چې چاله یې کیر ورکوه ویتا خپل لاس داسې کښه چې لاس داسې کښه هغوی دا شی به زما مری کې ونښلي ولې دا خو کوږ و ورسه دی دا خو چې پوره قصه ده بیا لهذا هر څه طریقه اختیاري ونه شله لارې باندې څه کسان بیا سړی مونږ سره نیسئ دا پیر صاحب کیر ول ورکوي ادې کیر نه خوري نو چا لاسونه نه چا خپونه او کیر والا په زور چې کوم دی خولې کې ول داسې کړو نو هغه چې لږ ونې وسکه شی خوږ و نو دغه شیان وروره کیر هغه ټولو خو یې پلیټ به بل نه وي نو زما عزتمندو قرآن پاک ډېر خوږ کتاب دی خو موږ د دې نه لرې ځکه موږ ته د دې معلومات نشته دی نه مشران ته پته شته نه کشران ته پته شته چې د قرآن پاک هر یو حکم کې څومره خوند دی او څومره ذایقه ده دنیاوي ډاکټران دي زما عزتمندو که هغه موږ ته یو دوی وښیي نو موږ هغه دوی چې کوم دی باقاعده انداز سره خورو چې دا په نارې خوره دا په مړې خېټې خوره او دا د روټۍ په دې میز کې خوره یو کس چې اوکت هغه داسې بار ناست دی پورته کېږي رالګي ښه سټ سټین ښه پورته کېږي چا ورته دا ولې ما دوی خوړله شڼولې مې نه ووي ډاکټر صاحب راته څه ویلي وي دا به ښه شڼی وي دا دوی ما دغه شانته خوړل ده نو اوس دغه اکسرسایز کوم نو یو مولانا صاحب دا چا تپوس وکړو چې موږ تراویح کوو 15 منټو کې دا تراویح به وشي که نه هغې وي اسان طریقه دا کسان څه ده کړی بار میدان ته وکاږه ده ته وایي سټ سټین وایه کښېنوه پاسوه کښېنوه ورزش به وشي تراویح خو نه کېږي مونځ خو نه کېږي همدا سټ سټین ورته وایي ورزش به ښه طریقې سره وشي که نو زما عزتمندو قرآن پاک احکامات چې کوم دی دا موږ لپاره دوی دا هر چا لپاره په دې کې علاج دی هر چا لپاره په دې کې علاج دی سورت نوم دی سورت حجرات الله تعالی څه فرمایي ښه لا تجسسوا غوږ څارنه مه کوئ سورت نوم دی سورت حجرات ښه غوږ څارنه مه کوئ غوږ څارنه دې ته ویل کېږي چې ته د بل چا خبرې هغه خفیه انداز سره ته اوري دې ته وایي غوږ څارنه نو قرآن پاک دا منه فرمایله یا موبایل چې کوم دی چا نمبر غلط ملاو شو نو ته څه کوې هغې ته دې غوږ ایښلی او دغه انداز سره هغه خبرې ته اوري نو قرآن پاک وایي دا طریقه دا مې اختیاروه لا تجسسو غوږ څارنه مه کوئ دارنګې بل کوم حکم دی چې قرآن پاک د هغې منه فرمایله لا یغتب بعضکم بعضا یو کس د بل کس غیبت نه کوي لفظ لا سره قرآن پاک کې ګوره چلته لفظ لا راغلی هلته منه راغله نو دې نه به مونږ منې کېږو لا یغتب بعضکم بعضا آیات نمبر 12 او سورت نوم دی سورت حجرات ولا یغتب غیبت نه کوي بعض کسان د بعض نورو یو کس د بل غیبت نه کوي نن سبا غیبت داسې دی لکه شربت هر محفل ته چې لاړې نو هغې کې څه نه څه غیبت چې کوم دی دا وشوري نیکان خلک دی عام خلک دی غیبت څه ته وایي فلان چنګه آدمی ہے مگر دا مگر غیبت دی هغه ته اشاره شله
فلان څنګه آدمی ہے مگر دا مگر داغه ته اشاره وکړم دا هم غیبت دی دا هم غیبت دی د دې وجنه د غیبت چې کوم دی دینه به موږ ځان ساتو ربیعی تابعی رحمت الله علیه یو بزرګ دی تابعی دی هغه یو محفل کې ناشته پای کې غیبت شروع شو نو هغه دی هغه زینا پاسې د لاړ مسله دا ده چې یو ځای کې ګناه کار کیږي هغه منی کا یا دی هغه زینا پاسه چې کله لاړ کوړتا لګته بعد بیا راغی او محفل کې ناشته چې کله کې ناشته آی کې غیبت بیا دغه انداز سره شروع هغه یو دوه خبرې پکې ما وکړې چې کله ما وکړې دي هر ماحول یو اثر دی نو ما پکې ما خبرې وکړې چې کله ما وکړې نو د شپې الله تعالی ما ته ښیي چې یو انسان دی ډېر بد شکل کې دی او هغه زما طرف ته روان دی هغه سره یو جام دی زما طرف ته روان دی آی کې غوښه وي دا وایي ستا خوښه او دا ستا په مخه ما چې وکړل هغه د خنزیر غوښه ده قرآن پاک څه فرمایي چې خنزیر هر څه حرام دی دا شی حرام دی وی ما نه خوړله لیکن هغه په زور زما خولې کې ومنډله ما د خولې نه وغورځوله او زما خولې نه بیا بدبو روانه وه نو یو ورځ دوه ورځې درې پوره یو میش مسلسل زما د خولې نه بدبو دغه د دوو خبرو چې کوم دی د هغې اثر و نن سبا موږ مشینان یو ښه مشینان نن سبا موږ څومره غیبت کوو لیکن موږ ته د بدبو وغیره پته نه لګي د دې آسان مثال دی آسان مثال داسې دی چرګانو فارم دی هغې ته ته لاړ شه وګوره نو هغې کې چې کوم کس کار کوي هغه پکې څومره خوشحاله دی او چې کوم کس باد ته لاړ شي تا ته وایي ته چې اوس کا دلته کښېنه نو ته وایي زما د پلار توبه ده تا هغه دې نه تخت دی لیکن هغه پکې خوشحاله دی ښه دا ولې د هغه سپېږمې دا بند شوي دي ښه سپېږمې بند او بار کس چې کوم دی هغې کې نشي ټینګ دی دارنګې چې کوم دی مونږ د غیبت عادت شي نو مونږ ته پته نه لګي الله والا خلق دی که هغوی یو دوه خبرې کوي نو د هغې پته دا ورته لګي دویم آسان مثال یو کپړه ده سپینه دا سپینه کپړه ده نو دې باندې که داغ ولګي سامره ښکاري یو کپړه چې کوم ده هغه توره ده هغه توره دې ته ګوره زما روره ځان بچ کوه دې وره دا ووره نو که دې باندې داغ ولګي تورې کپړې باندې نو بېغمه شه ښه دا غړو پته هم نه لګي ښه دا غړو پته نه لګي جمې له ځان له تورې کپړې یا تور څادر واخله بېغمه شه بیا ښه بېغمه شه اړو پته هم نه لګي ښه نو دغه شان لا زبایت موندو د انسان د ګناهونو دی وجنا دا توریږي دا توریږي د دې وجنا هغه منه که داغونه لګي نو هیڅ پته هم نه لګي د دې وجنا د سپینې کپړې فضیلت زیات راغلی دا نور چې څومره کپړې دا جایز دي دا غوره دي لیکن د سپینې کپړې فضیلت هغه څخه زیات راغلی چې هغې کې له دا دګي چې بس سامړه ښکاري ښه لرې نه پته لګي ښه لرې نه پته لګي نو قرآن پاک څه فرمایي ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه دا ګناه دی منه دی د دې وجې نه څوک یعنی د دې نه ځان وساته دارنګې بل کوم حکم دی آیات نمبر ځان کا خبر لا یسخر لا نکر لا یسخر توقی مکوا قوم یو قوم من قوم بل قوم سرا یو قوم چې کوم دی فلانې نچ پچ دی ښه فلانې نچ بل دی یا صفر دی ښه نو بعض انسانان نور لسپک اور کم ګڼي نو قرآن پاک فرمایي چې دا طریقه دا مې اختیاروه دا ټول د قرآن پاک یعنی هغه خبرې دي چې هغې نه مونږ منه لېږلي وو قرآن پاک منع کړي وو ولا تنابزوا بالالقاب چاله بدو نومونو سره مه بله د چا چې څنګه نوم دی هغه ته ښه نوم بعض شی داسې دی چې هغه نیکه همزولی به وي د هغه نوم باخلي د پلار همزولی به وي د هغه نوم باخلي تا نه مشر دی هغه ته ښه لقب وایه بیا یو سړی عالم دی قاري صاحب دی نو هغه ته هغه لفظ وایه هغه ته یعنی عزت والا لفظ کشر دی د هغې مطابق هغه ته د هر چا خپل مقام دی خپل درجه ده نو ښه نوم هغه ته اخیستل پکار دي بد نوم به چا ته نه اخلي ولا تنابزوا بالالقاب چا دا غلط نوم مه اخله یو سړي نوم حسن دی هته ورته وایي خچن نه به خفه کېږي که نه خچن معنی ګنده او حسن معنی ښایسته دغه مله فرق دی نو یو سړي نوم دی عبدالرحمن هته ورته وایي دوریامان نه به خفه کېږي که نه نو د هر چا یعنی ښه نوم سره یعنی هغه ته به ښه نوم اخلي غلط نوم دا به ورته نه اخلي ښه او که دارنګې ښایسته نوم ځان له ږدي نو قرآن پاک یو فهرست به زه تا ته وښیم بیا هغه ځان له ګوره زما وروره یو آیات به زه تا ته پیش کړم او د هغې نه بیا ځان له نومونه واړوه بیا چې کوم ځای کې تا له ضرورت شو نو بس نوم یې آیات نمبر 25 او سورت احزاب دی سورت احزاب 20مه سپاره ده اوله صفحه
ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات. لیکن لس نمونه دی بیا ځان الله توا مسلم مؤمن قانت صادق صابر خاشع متصدق صائم حافظ ذاکر دا لس نمونه بدی کې راغلل. دغه شان لکه جنکې دي دغه نمونه دي ښا والمسلمات مسلمه مؤمنه قانته صادقه صابره خاشعه متصدقه صائمه حافظه ذاکره. لس دا یو ګلدسته نمونه ګلدسته دا ستا مخکې ما پیش کړه. ا دې نه بیا ځان لپاره نوم نو ځان له خچن نوم مې دغه خچن نوم یا دارنګي بل داسې نوم چې د هغې سر نه مانه نه وي ښه. نو بعض سړی ځان لپاره داسې نوم کېږي. یو ځای کې ما کتل ما د دې جینۍ څه نوم دی وایي د دې نوم دی خاسرون. څه نوم دی خاسرون. نو ما دا نوم قرآن کې راغلی خو نوم ډېر زیات خطرناک دی. څنګه خطرناک دی؟ خاسرون معنا تاواني ښه. نو تا وله نوم داسې ایښی دی چې تا وله نوم داسې ایښی دی وي نه قرآن کې راغلی. نو چې قرآن کې راغلی نو قرآن پاک فرمایي ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. خاسرون معنا څه ده؟ تاواني نوم دی ښه. نو دا څنګه چلو کو ما د دې آسان چل دی ښه. ما دا نوم د دې شو فائزون. ما فائزون معنا کامیاب ښایسته نوم راغی. اوس که ته وایې ما لپاره دومره لنډ نوم ما له اوږد چا له اوږد نوم مخې شي ښه. ما له اوږد نوم جي حسن یا دارنګې مسلم دا نوم خو ډېر زیات دغه دی شارټ دی. ما له لږ اوږد نوم پکار دی ښه. نو تا د اوږد نوم به کېدم که څه ځای کې پولیسانو راګیر کړي هغه به هم نشي لیکلی. پولیس به تا ته وایي چې ستا نوم څه دی نو ته به ورته نوم ورته وښایې. آیات نمبر ځان له یاد کړه نوم ځان له کېده. فاصفح الصفح الجمیل آیات نمبر 85 فاصفح الصفح الجمیل. چا شلم پاس کړی ویلا نوم معلوم لیکوي څنګه پلار ته وره دا به لیکي څوک او که پولیس ته اندبوس کې نوم دې سره فاصفح الصفح الجمیل هغه ډېر زیاتو کې جمیل به لیکي دا به لیکي جمیل لیک دی استانم دې فاصفح الصفح الجمیل. نو قرآن پاک کې هر څه شته دی. قرآن پاک کې موږ لپاره د دنیا د آخرت تمام کامیابی چې کوم ده دا موږ له شته دی. نو زما یتمندو عرض مې تاسو ته دا کوو چې دا قرآن پاک دی موږ لپاره دی کې لفظ لا ډېر احکامات چې کوم دی دا راغلي ډېر زیات راغلي. دارنګې سورت مائده کې وګوره لا تعاونوا علی الاسم والعدوان. تا ته یو کس راغی چې هلته موږ ځو او چا باندې ډاکه کوو چا باندې ډاکه کوو نو تا ته قرآن پاک فرمایي لا تعاونوا علی الاسم والعدوان. ګناه په کار کې چا سره شرکت مه کوه. تا به دا آیات ویلی ښه. نو اوس قرآن پاک نه چې ته خبر شلی نو بیا چېرته تا هغه سره نه دی ښه. وایي که جایز کار دی نو زه تا سره روان یم که بوډا یم بلکل ځوان یم تا سره روان یم لیکن ناروا کار کې تا سره دا نه ځم. نو انشاءالله موږ به د قرآن پاک تعلیماتو باندې عمل چې کوم دی دا به اختیارو. دا د قرآن پاک نه چند آیاتونه چې کوم دی ما تاسو ته پیش کړل. آخري کې به زه تاسو ته یو څو دعاګانې وکړم. یو ملګري ما ته عرض وکړو چې موږ لپاره د قرض لپاره دعا. نو زه به تا ته یو دعا وکړم د قرض یو دعا د فرض او یو د مرض. درې دعاګانې ښه. قرض لپاره کومه دعا به تللې اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من البخل وغلبة الدين. یا بل دعا ده کومه یو دعا ده اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. دا دعا ده د پاره د قرض. یو سړي باندې د غیر عمره قرض دی دا دعا چې کوم دی دا به دی وي. او که قرآن نه وای ما ته دعا وښیه نو دا قرآن دی سورت نوم سورت آل عمران دی دا دعا لوله قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. آیات نمبر 26 تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت. دا دعا چې کوم دی دا ولولې. نو دا دعا ده د پاره د قرض. نو دا دعا یعنی اهتمام سره پابندۍ سره دا ویل پکار دي. او کومه دعا چې مخکې ما وښوله هغه احادیثو کې راغله
هغه به رضی کې اویا ځله وای 70 ځله دا دعا به وای. دا دعا سره لپاره دا قرض لپاره. بل دعا چې کوم دا مرض لپاره کومه دعا وای. قرض دعا ستاسو کې راغله. اوس مرض لپاره دعا سورۃ نوم دی سورۃ انبیاء رغه سورۃ نوم دی سورۃ انبیاء. ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. ربي اے رب زما انی مسنی الضر یقینا ما دا تکلیف رسللې اتل سکارو بیمار پیغمبر دعا غواړي. آیات نمبر 83 سورۃ انبیاء. دا دعا به تلوریخه بیمار کس لپاره یعنی مرض لپاره دا دعا لغه. دارنګه بل دعا هم په دې صورت کې راغله چې هغه د حضرت یونس علیه السلام دعا ده. دا ته یعنی کثرت سره دا ویل شي او دارنګه مختلف حاجات لپاره هم دا دعا 1,25,000 ځله هم دا دعا کې یو سړی ختم کړي او سم مشکلاتو کې راګیر شي نو دا دعا دا بلوري 1,25,000. نو دا چې کسانو من تقسیم کې یو دې بلې ګلې میا ګلې د منځ تقسیم کې آسان شله. یو کس ته چې کوم دې ګرام ده بین شو چې دا یو کس ته ګرام ده او چې چن کسان یو چې جوړو ته آسان شله. نو دا به تقسیم کې نو ان شاء الله دا ختم طریقه ده. او یو دعا چې کوم دا هغه فرض ده. یرجیز فرض مسکې ډیر یاد ناراسته یم ډیر سست یم. نو سورۃ نوم دی سورۃ ابراهیم دی او سپاره ته ګوري دی الله سما راخه دعا ځان لزین کې کیرا. دا دعا داسې دعا ده چې موږ کې پکې هم ویل شي او د موږ دا رستو دا ته هم ویل شي. کومه دعا به وای رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آیات نمبر دا 40-41 ته. اے رب زما وګرځای ما مج قائم کوونکې چې زه دې مج پابند شمه. نو دا دعا ځان لپاره هم ده او ومن ذریتی خپل اولاد لپاره ده. ویل هغه مج نه کوي لور دا هغه مج نه کوي دا دعا به وایي. سلام تانی ګرځولې درجه کې دا دعا وایي ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. یا الله زما دا دعا دا قبول کړي. ربنا اغفر لي یا الله ما وبخي ولوالدي او مور ابلار زما وبخي وللمؤمنین مؤمنان یوم یقوم الحساب کله چې حساب کتاب قائم شي. حساب کتاب قائم شي. نو دعا د قرض فرض مرض دا درې دعاګانې ځان سره ذهن کې دا کیدا او مخکې یو دعا ما تاسو خدله چې هغه چا لپاره ده والدین لپاره ده. نو ماشاءالله موږ چې څومره زموږ اکثر کسان داسې دي هغه والدین شته او که چا والدین وفات شي هغه لپاره هم دا دعا بیا ویل پکار دي. دارنګه یو دعا بل تاسو ته خیمه سورۃ نوم دی سورۃ فرقان او دی الله قران دی. یو سړی کس داسې نوجوان دی چې دا رشته نه شي او وی چې زما بهترین رشته وشي هغه به دا دعا لري. سورۃ نوم دی سورۃ فرقان. ربنا هب لنا آیات نمبر 84. ربنا هب لنا من ازواجنا ازواج ولګي کې جوړې ته یا الله مال جوړه راګي. نو دی با دا دعا بزان لپاره غواړي. نو دا هغه کس لپاره ده چې نوجوان دی د هغه رشته نه شي بهترین رشته ځان لپاره غواړي. دارنګه هغه جنای چې د هغه رشته نه شي هغه به هم دا دعا ځان غواړي. دوشل نمبر 3 یو سړی داسې دی چې د هغه رشته شي دا لیکن د هغه اولاد نشته دی هغه به هم دا دعا ځان غواړي. څنګه من ازواجنا وذرياتنا ذریات ویل کېږي اولاد ته یا الله مال اولاد راګي. اوس یو سړی داسې دی چې د هغه رشته هم شي دا د هغه اولاد هم شته لیکن اولاد چې کوم دی تابعدار نه دی نو هغه بس کوي هغه لپاره هم دا دعا ده. هغه تابعدار څه ته وي قرۃ اعین یخواله دسترګو یخواله دې ته ویل کېږي چې بلار خپل بچي وګوري هغه مسکه هغه تلاوت کوي هغه خزار کوي هغه خپل جایز د دنیا کار کوي نو مور خپل خوشحالي دې ته وي یخواله دسترګو. او کته خپل دې جمعه ته لګي هغه بل غاټ روان دي نو مور خپل چې کوم دغه څومره پریشان ښه نهایت پریشان. نو دا دعا چې کوم دی هغه چا لپاره هم دا چې دغه اولاد تابعدار نه دي نو هغه هم دا دعا غواړي. دې دعا نه سو خلاص نه دی. وجعلنا للمتقین اماما او دا دعا هغه چا لپاره هم دا چې دغه رشته هم شي دا اولاد هم شته تابعدار هم دي پورا فیملی خاندان تابعدار دي لیکن اوس هم د خطر ده چې د شیطان حملونه کی او د چې کوم دی یعنی بیا نه فرمانه نشي. نو داغه لپاره چې کوم دی وجعلنا للمتقین اماما یا الله مونږ ورځي امام د نیکانو خلقو
چې نیک خلک مونږ پسې رواني او مونږ هغې لپاره امامان جوړ شو. امام دې ته ویل کېږي چې تا یو ښه کار بنیاد کېښودو نو څو پورې چې کوم دی یعنی هغه ښه کار هغه چلیږي ته د هغې امام وي. نو دا دعا انشاءالله ټول لپاره یادول پکار دي. څومره قاریان صاحبان دي هغه نور ته یادېږي، چاله دا دعا یادوي هغه نور ته یادېږي. د دې دعا ضرورت دی یو ادنا کس نه واخله صدر پاکستان پورې هر چا لپاره دا دعا یعنی بے انتها ضروری ده، بے انتها ضروری ده. زه تاسو ټول لپاره بیا به مبارکبادي راکوم الحمدلله وایي چې تاسو په دې جماعت کې ماشاءالله قرآن پاک ختم کو، مخکې هم ختم شوی دی بیا هم ختم وشو او انشاءالله آینده به هم زموږ نیت وي څو پورې چې موږ ژوندي یو نو انشاءالله زموږ به کار صحیح قرآن پاک زده کول، قرآن پاک اورول، قرآن بل ته دا کول، دارنګې خپل بچي چې کوم دی هغه مدارسو کې داخلول. سبا لپاره موږ قبرستان کې او دغه شان له دا څومره قاریان صاحبان چې تلاوت کوي موس کوي نو د هغې ثواب اټومیټډ چې کوم دی مور پلار ته ملاویږي، شاګردان ته هم ملاویږي. دارنګې که ستا خپل بچي نشته دی د محلې یو بچی دی هغه له چې کوم دی تا قاعده واخیستله هغه له ټافي دا ورکړه هغه دا چې کوم دی دغه شان له دراسه کړه هغه محنت وکړو نو ستا بچي حصه ده، ستا بچي حصه ده څو پورې چې هغه د دین کار اختیاري ښه. نو انشاءالله موږ ټول لپاره چې کوم دی یعنی دا دعاګانې به کوو او انشاءالله زموږ به دغه نیت وي ښه. دغه شان چې څومره اعتکاف والا حضرات دي هغه هم نهایت خوش قسمته دي ښه، د هغو اجر ثواب چې کوم دی هغه ډېر زیات دی ښه. تاسو 2 کسان تقریبا ناست دي که نه متکفین حضرات څو دي 2 کسان یو کس دی ماشاءالله نو هغه هم ډېر زیات خوش قسمته دی. متکف لپاره څه ملاویږي الله ملاویږي. جس کو رب ملا اس کو سب ملا، جس کو رب نه ملا اس کو ډب ملا. متکف نور بیا څه غواړي چې الله ته ملاو شي بیا څه کوي. تاسو ګورئ یو ځای ته یعنی یو کور ته خپلان راشي لکه ماماګانو کور دی نوی کور دی هغې کې ځینې کسان چې کوم دی هغه واپس لاړ شي لیکن داسې یو ماشوم دی هغه وایي زه د ماماګانو کور نه ډقېږم دغلته پاتې کېږم نو هغه څومره چې کوم دی یعنی هغه خوش قسمته دی. تاسو ګورئ جومات ته موږ راشو نو موږ جومات نه لاړ شو لیکن متکف حضرات چې کوم دی هغه اعتکاف کې ناست اعتکاف کې هغه ناست دی نو موږ لاړ شو امام لاړ شي مؤذن لاړ شي قاریان صاحبان لاړ شي لیکن هغه هغه ځای کې ناست وي نو دا بې انتها خوش قسمتي ده. دې وخت کې ډېر خلک داسې څوک جیلونو کې دي د چا لاشونه چې کوم دی هغه پراته دي څوک څه حالت کې دی څوک څه حالت کې دی. متکف والا چې کوم دی نهایت یې خوش قسمته دي. اعتکاف والا لپاره دا تاسو هم ټول محلي والا یعنی دوسرا ګفت په تحفه تاسو راځئ والا یو تحفه مسواک خوشبو دارنګې چې کوم دی کجوري څه شی تحفه تاسو نه کېږي کال له بل ملګری چې کوم دی هم ښه طریقې سره دا تیارېږي. پوره محلي ذمواري چې کوم دی واغسله څومره محلي والا کسان دي دا ټول خلاص شلل. نو لہذا محلي والو لپاره هم دا پکار دي چې اعتکاف والو سره یعنی تعاون کوي او دارنګې هغه سره ښه طریقې سره یعنی دا چلېږي. او چې څومره متکفین حضرات دي هغه هم دعاګانې ځان لپاره کوي، دعاګانې کوي محلي والو لپاره ځان لپاره. او موجوده وخت کې چې کومه بلا ده بلا پوره دنیا ته خوله چې کوم دی دا بکرو قلا او په دنیا کې کورا وایرس چې کوم دی هغه یو لویه بلا نو هغه د خوله واضح کړ ده. نو الله تعالی دې داسې بلا نه موږ بچ کړي ښه. پوره دنیا چې کوم دی هغه پریشاني لکه موږ چې څنګه وړو ته وایي بو راغی ښه. نو دا دنیا کې چې کوم دی یعنی داسې یو بس د خدای طرف نه دا یو حالات دي زموږ د عمل د وجې نه. نو متکفین حضرات به هم دا دعاګانې کوي چې خدای دې بلا نه موږ اخلاص کړي. انشاءالله العزیز دا د قرآن او حدیث خبرې دي ملغلرې دي دا د اخلاصېدو د دې سر نشته دی خو انشاءالله العزیز دا خپل بیان دغه باندې اخلاصوم الله تعالی دې موږ ټول لا عمل کولو توفیق راکړي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. یا الله زموږ دا حاضری قبول او منظور کړي. یا الله دې محفل کې چې څومره مشران نوجوانان علما قاریان حضرات واړه لوی ټول راغلي یا الله ټول له دې ثوابونه ورکړي او د ټولې جولای چې کوم دی د ثوابونو نه د ثمراتو نه ډکېږي. یا الله هر چاله چې کوم دی خپل د خزانو نه ورکړي. یا الله ستا خزانې ډېرې زیاتې دي. یا الله تا اعلان کړ دی و ان من شیء الا عندنا خزائنه. یا الله خپل خزانو نه موږ علم نافع راکړي. یا الله خپل خزانو نه یا الله موږ اخلاص راکړي.
یا الله خپل خزانو نه موږ تقوا راکې یا الله روحاني او جسمانی او ذهني صحت موږ نصیب کړي یا الله هر لحاظ سره موږ باندې بهار راولي یا الله پوره دنیا کې یا الله بهار راولي یا الله چې کوم موجوده وخت کې کومه دا بیماری ده یا الله خپل په کرم سره فضل سره دا اوچته کې د دې بیماری نه یا الله څومره کسان متاثر شي دي یا الله ولا صحت نصیب دي یا ارحم الراحمین دا بیماری زموږ علاقونه پوره د ملک نه پوره دنیا نه انسانیت نه دا اوچته کې یا ارحم الراحمین ټول د دې شر نه محفوظ وګرځي یا ارحم الراحمین کوم چې د دې بیماری دی وجنه یا نور نه وفات شي دي دغه مغفرت نصیب دي یا مغفرت شي دغه درجات اوچت کې یا الله کوم ژوندۍ دي دین باندې ګړندې کې یا ارحم الراحمین کوم اتکاف ناسی دی او اتکاف قبول او منظور وګرځي یا الله کوم قاریان صاحبانو چې د جمعات کې قران پاک سماعت کو دی هغه لپاره اجرونه ورکي چې قران پاک واورو یا الله غل ډبل اجرونه ورکي یا الله کوم سامعين چې د جمعات ته تراول لپاره راغل دي یا الله بیا هغه لپاره ډبل ثوابونه ورکي یا الله هیڅوک محروم کینا یا ارحم الراحمین زموږ حاجتونه ته معلوم دي یا الله ته حاجت روای زموږ څومره جایز حاجتونه دي هغه پوره کړي یا الله زموږ مشکلات تاسو ته معلوم دي یا الله زموږ مشکلات ختم کړي یا الله زموږ چې زموږ کورونو کې میندې خويندې دي یا الله هغه هم ډبل ثوابونه ورکړي یا هغه خپل بچي یا خواندان یا خپل ماتحت هغه جمعتون ته لګل یا الله غوله اجرونه ثوابونه ورکړي یا الله چې کوم داسې معذور دي چې هغه جمعات ته راتلې نشي یا الله غوله محروم کینا غوله هم دغه جولای هم ډکې کې یا الله دغه ژوند جمعات سره نخدي یا الله غوله محروم کینا غوله هم دغنه ثوابونه ورکړي یا الله دا قیمتي میشتا دا د رحمت او برکت والا میشتا یا الله د دې میشت چې کوم برکات دی هغه مونږ ته نصیب کړي یا الله د دې میشت د اخري حصہ چې کوم دا میش مونږه رخصتيږي مونږ له توفیق راکړي چې دا میش مونږه خطر کې سره رخصت کو یا الله لیلۃ الجائزه یا الله باغی مې چې کوم اعلان کیږي یا الله زموږ نصیب کړي یا الله هغه مې چې کوم کسان جهنم نه خلاصيږي یا الله هغه کې زموږ نمونه راولي زموږ چې کوم مشران دي دغه نمونه راولي زنانه او نارینه نمونه راولي مشران او کشران نمونه راولي یا ارحم الراحمین لیلۃ القدر شپه د هغه عبادت زموږ نصیب کړي یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین کوم ځای کې دین کارونه کیږي یا ارحم الراحمین کې زموږ حصو کې او دنیا کې څومره مشکلات دي یا الله مدارس ته یا ارحم الراحمین یعنی تبلیغانو ته نور مسلمانانو ته چې کوم ځای کې یا الله تعالی معلوم دي کوم مشکلاتو کې بندي د دې بیماری دی وجنا یا نور سوالاتو دی وجنا یا الله تعالی هغه امداد وکي یا الله تعالی هغه امداد وکي دنیا کې کوم ظلم کیږي او کوم مظلوم خلک دي زنانه دي نارینه دي کشمیر کې دي فلسطین کې دي او نور دنیا ګډ ګډ کې مسلمانانو کوم ځای کې زیاتې کیږي یا الله تعالی هغه امداد وکي او چې کوم ظالمانان دي یا الله هغه طاقت هغه نه په خپل استعمال کوي یا ارحم الراحمین د هر قسم روحاني جسمانی امراض موږ محفوظ وساتي یا ارحم الراحمین پورا دنیا کې یا الله دین عام کې یا الله موږ آینده لپاره داسې خپل محفلو کې یا الله موږ ته توفیق راکړي یا الله زموږ دې محفل دراتل دا اوریدل او دا بیان کول او دې کې چې کوم نه کمی زیاتې شي هغه موږ ته معاف کړي یا ارحم الراحمین څومره دا بچي د دیندار کې زموږ په حال باندې رحم وکړي کوم د خیر دعاګانې خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوښتلي یا الله موږ ته نه غواړو او کوم شرور نه پناه غوښتل دا هغه موږ پناه راکړي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا